افغان تجارتي مرکز داسې یو مرکز پلاتفورم باندې موږ اوس کار کوو تر څو افغاني تجاران په ټوله دنیا کې چې دي مینیفیکچرر له دکاندار سره لینک د بریالیو افغانانو په لړ کې نن د یوه داسې کامیابه سوداګر کیسه کوو چې د کډوالۍ په ژوند کې له نیز څخه هستۍ ته تللی او کیدای سي د کاروبار په نړۍ کې تازه ګام ایښودونکو ته هم هڅونکي ووسي. زه فکر کوم نچرلی بون چې په انګریزي کې ورته وایي د بزنس دپاره پیدا سوی یم. زه شپږ کلن وم چې په ادیره کې مې ماچس ګوګر څه ورته وایي ورلګید خرڅول. شپږ کلن وم خیرخانه کې. زمری روشن په افغانستان کې په 90مه لسیزه کې د کورنیو جګړو تر لګېدو پس له خپلې کورنۍ سره خپل پلرني ټاټوبي غزني ته کډه یوړه. ژوند یې سخت و خو د بریالیتوب هیله یې په زړه کې ژوندۍ ساتلې وه. کله چې په هیواد کې حالات خراب سول نو لومړی یې پلار او ورپسې دی مسکو ته ولاړ. مسکو کې په رینکو کې په بازارو کې والد خرڅول سوم کې یو 3 میاشتې. 99م کال کې چې رالو یوکې ته دلته یو کال ومه بله یو کال نه ملګرو ویل چې ته خو 11 کلن وې نو کار وکړه فابریکه کې یا نور ځای. ما کار زه له چا سره نه کوم. زه غواړم چې خپل بزنس وکړم. زمری روشن له چین ویتنام او له ختیځې اسیا بریتانیا او نورې نړۍ ته توکي واردوي. زم انټرنیشنل دا مو په ویتنام کې موږ کمپنۍ ده شرکت ده شپمنټ کوو ټوله دنیا ته. دا کابل چای ده هغه شین دبلیسي وه. په سایګان کې ما ټریډینګ سورسینګ کمپنۍ خلاصه کړې ده چې د ما ورونه هم کله ناکله یو ځي یو راځي او زه ورې یم کارګران هم سته. موږ کمپنیانو ته امریکایي کمپنیانو ته زیاتره اروپایي میډل ایست کمپنیانو ته د هغو پروډکټ جوړوو. زمری روشن د بریتانیا له نامتو اکسفورډ پوهنتونه د رهبرۍ او مدیریت یو مهم کورس بشپړ کړی دی. نوموړی وایي لوړو زده کړو او د نړۍ ګڼو هیوادونو ته سفرونو یې په شخصي او مسلکي ژوند کې لوی پرمختګ راوستی دی. ډیر سفر ماته د بزنس زمینه مساعده کړله. تجربه مې زیاته سوه. دنیا مې ولیده. تجاران مې ولیده. کمپنیانې مې ولیدلې. شرکتونه مې ولیدل. طبعا درس دلته چې ما ماستري ویله هغه هم زه دې ته آماده کم چې زه څنګه سفر وکم څنګه ولاړ سم نورو ملکو سره کمپنیانو سره تجارانو سره له بایر انسل سره وګورم خبرې وکم. زمری روشن سوداګرو ته دا مشوره ورکوي چې په جنوب ختیځه اسیا کې د کار ډیر فرصتونه دي. په کار ده چې هلته د تجربو د ترلاسه کولو لپاره ولاړ سي. افغانانو ته مې دا مشوره ده چې تاسو که امکانات لرئ یا غواړئ تجارت خواته رامخته سئ نو ولاړ سئ یارې. دا د چین و د لاو کمبوډیا تایلند اندونیژیا ملیژیا دا ساوت ایست ایژیا چکر راووږئ. په دې کې وګورئ کیدای سي ډېرې زیاتې داسې پروډکټ لاین اپورچونیټي پیدا سي چې تاسو به ډېر ښه کار پکې وکړئ. نوموړی وایي په نړۍ کې میشت سوداګر دي په افغانستان کې د چین ویتنام او د لرې ختیځ هیوادونو غوندې فابریکې جوړې کړي. افغانان باید اوس بهترینه موقع ده له یوه د امنیت له لحاظه چې بیرته افغانستان ته ولاړ سي ورې سرمایه ګزاري وکړي. ورې کورونه ځمکې وړیا دي ارزانه ده پوټنشل لري او داسې ښکاري چې راتلونکي 10-20 کاله بم یعنی په دې نږدې وختو کې به د افغانستان سیاسي وضعیت به نارمل وي. एक्शन साले राजन तूने हमारे बॉस का खून किया. तुझे कोर्ट में जाने से पहले ही हम उड़ा देंगे. زمری روشن یو هراړخیز شخصیت لري. دی هر ورځ ورزش کوي. د موسیقۍ مینوال دی او په فلم کې ډیپلوما هم اخیستې ده. اکټر یم اصلي. انو په مکیر اکټینګ اکیډمي چې ممبئی چې ما ډیګري اخیستې ده ډیپلوما اخیستې ده. زمری روشن یوازې سوداګر نه دی بلکې د خپلې کورنۍ لپاره د امید نښه ده. هغه دا وښودله بریا دا نه ده چې ته له کومه ځایه پیل کوي بلکې دا ده چې تر کومه ځایه رسېدای سي.
زمری روشان د روشانی غورځنګ د بنسټشود بایزید روشان له کورنۍ دی. هغه اوس د کابل، غزنی او مسکو له تجربو سره د بریتانیا په سټوک ښارګوټي کې د یو لوی کاروبار څښتن دی چې له ویتنام تر پاکستان او انګلستان ګڼ کسان ورسره کار کوي. قاسم خان مندوخیل، سټوک ښارګوټي، بریتانیا.